یو محترم پښتنه کړی دا وای په جنت کې به یو بل خلک پیژنې او کنه د کاکا ماما ترور نیا ملګری دوستان وغیرہ. محترم بالکل او د دې خبر نه قرآن عظیم شان ډک دی چې جنتیان به جنت کې خبرې کوي سره کینی مجلسونه به کوي او تر دې پورې چې یو دوست واقعا الله په قرآن کې ذکر کړی دا چې ملګرو سره بناست او وایي چې انی کان لی قرین زما یو ملګری دنیا کې نو ملائک بوته وای چې هغه قتل غواړي دی وته وو کنه نو دی به جنت په دیوال باندې سخت کاری کې فتل عفر او فی سواء الجحیم عملګری به جهنم په کنده کې پروت وي نو دا بوته وای تالله ان کت لتردین وای قسم په الله قریب و چې تاسو بیلاری کړو او کله الله نعمت نه وي نو زما مستاسه په جهنم کې پروت وي نو داسې قسمه خبرې به کوي یو بل سبناسي د افغانستان قصې به کوي چې ګوره بمونه او دردونه او کړهونه او لوګي تندې وي سختیانې وي افغانستان کې پریشانې نه وي دا موږ تیر شولې ډېړې بم کوله مزدوري بم کوله سخت ګرمۍ کې ان كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. نو دا مختلف قصې د دنیا به کوي او په جنت کې بالکل یو بل کره ورزي زامن خزه لورګانی ګورګانی نوسی کړوسی ترورګانی کاکاګان ماما زامن دا ټول خپل ملګری انډیوالان دا ټول به پیژني ټول به د قیامت پر ورځ باندې به هم محشر پر ورځ به هم پیژني چې یو بل سره مخامخ کیږي نو ټول به یو بل پیژني ښا